طالبانو بالاخره ومنله چې پاکستان یې پر ضد داعشیان روزي، نو ځکه افغان مهاجرین شړي ترڅو کمپونه هغوی ته وزګار شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو استخباراتو تبلیغاتي رسنۍ المرصاد راپور ورکړی دی چې پاکستان د طالبانو پر ضد داعشیان جګړې ته برابروي. یادې رسنۍ لیکلي ده چې د پاکستان هیواد یو سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی. د دې پر ځای چې د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي او مصارف کم کړي، دوی خارجي دنیا خصوصا غرب ته د سوال لاس اوږدوي. غربیان بیا ورسره مشروط کومکونه کوي د دې لپاره چې پاکستان $100 لاسته راوړي او دننه په هیواد کې په ملکي خلکو بریدونه کوي، بېګناه عوام په شهادت رسوي او مسؤلیت قراردادي خوارج داعش اخلي. دوی له یو طرف په همدې نوم چې ګواکې هیواد له ستونزو سره مخ دی له غربه د کومک غوښتنه کوي، له بلې خوا د داعش لپاره تبلیغاتي کمپاین کوي. تازه د افغان مهاجرینو سره له ظلمه ډکه فلسفه صادره کړې ده. د دې مظلومو هلته سرمایې بندي دي، خپل شخصي کورونه لري، نشي کولای په دې لږ وخت کې پاکستان پرېږدي. همداشان په سختو شیبو کې په افغان حکومت فشار واردېږي چې د هغوی د سکونت غم وخوري، خو پاکستان بیا د دوی پر سر یو څه کومک لاسته راوړي. داسې اوازې هم شته چې د مهاجر کمپونو ته په داعشي خوارج راوستل شي، د افغانستان اسلامي امارت په مقابل کې به ټریننګ شي او په افغانستان کې به بل جنگ شروع شي. خو افغانستان له هغه حالته بهر شوی دی کوم چې پاکستان فکر کوي او دغه فیصله ممکن د ګټې پر ځای زیات تاوان ولري. عام افغانان هم وایي دا چې په پاکستان د وروستیو کې د غرب ډالر بند شوي، نو اوس بیا غواړي چې د نوې جګړې لپاره داعشیان وروزي او څنګه یې چې پخواني مجاهدین او طالبان خپلو کمپونو کې روزل، اوس داعشیان وروزي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.